نو دجال ته به مسیح ویلې کیږي. دا دجال چې را روان شي دی به د ټولو نه ډومبی ځي اصفهان ته. په دغه دوران کې د حضرت مهدی علیه السلام به کل زندگی دنیا کې 9 کاله وي. د اظهار نه بعد د راښکاره کېدو نه بعد 9 سال وي. کله چې د هغه د خلافت اعلان کېدو نو عمر 40 سالو. د دې نه علاوه بقایه ژوند د حضرت مهدي هغه به 9 کاله وي. نو کل څومره عمر شو؟ 49 سال. په دې کې به د اولني 9 کاله حضرت مهدی علیه السلام دا د عیسایانو د نصارو خلاف په جهاد کې او په مقابلو کې تیری. په 8م کال هغه بیا د دجال مقابله کوي د حضرت عیسی علیه السلام سره بشمول. کله چې دجال اصفهان تراشي خبر خو یقینی ده خورشوه ده حضرت مهدی علیہ السلام با تیاره د جنگ شروع کی د دجال سرا. بل طرف تبا دجالم لگئی خپل لخکر با تیاری. حضرت مهدی علیہ السلام با دمشق طرف تراشی د جنگ تیاره با شروع وی. د مازیګر د اذان وخت وي اذان به شروع شي. د دمشق چې کوم جامع مسجد د لوی جمعه د هغې مشرق طرف ته چې کومه میناره ده د مازیګر اذان به کیږي او حضرت عیسی روح الله به د فرشتو په اوږو لاسونه ایښي. یو لاس د یو فرشتې په اوږه بل د بلې او داسې به دی راکوشي د اسمان نه. دا به ټوله دنیا نظاره کوي او دغه مشرقي میناره باندې به دی کوش شي. خو دلته نه به بیا دته پاړسنګ ولګوي پوڼی نو دی به بیا لاندې تشریف راوړي. خلک به لګوي او دسونه به کوي مونځ دپاره به تیاری کوي. دې که به عیسی روح الله تشریف راوړي او د ده د زلفو نه به اوبه څڅېږي. ډیر مولیان فتنگر مولیان خو نو چا د عیسی علیہ السلام د نزول نه انکار کړی چې دا څه کیسه ډرامه د اسمان نه به راکوزېږي او دا به کېږي او هغه به کېږي. زه تاسو نه یو تپوس کوم دا نن چې په دنیا کې اور لګېدلی دی دا اسرائیل د خپل آقا د راتلو دپاره تیاری کوي. معاملات تاسو ګورئ دا یهود د دجال د راوتلو دپاره استقبالیه کوي. دا ستا فلسطینی چې بمبار کړو ستا د فلسطین ماشوم ځوان بوډا ښځه سړی سپی پیشو یو شیزې درته پرېنه. دلته به یو محل جوړیږي محل او هغه محل به د دجال محل. تاسو نه خبر دی دجال څه معمولی شی نه دی. دجال دومره لویه فتنه ده چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تمام انبیاو د دجال د فتنې نه پناه غوښتې ده. ټول 40 ورځې به دی په دنیا کې تیری. خو 40 ورځې به داسي چې اوله ورځ به د کال برابري، دویمه ورځ به د میاشت برابري، دریمه ورځ به د هفتې برابري. څو پاتې شوې؟ 37 بقایا 37 ورځې به د عام ورځو برابري. صحابو چې واورېدل ډایرکټ تپوس کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اوله ورځ د یو کال وي نو بیا به مونځونه صحیح حساب سره کیږي.
جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل هغه وخت کې به بیا تاسو په اندازه باندې مونځ کوئ د 360 ورځو مونځونه به په یو ورځ باندې کوئ د 360 ورځو مونځونه هغه په یو ورځ کې کوئ د یو میاشت مونځونه هغه یو ورځ کې کوئ په دویمه ورځ درېیمه ورځ د هفتې برابر ده د هفتې مونځونه به یو ورځ کې کوئ بابا دا د قیامت غټ علامات دي دا نه چې ته به ګړی ته ګورې او ګنټه به تېرېږي او بس بار شوې کال تېر شو دا د قیامت غټه علامه ده او دجال به څنګه وي دجال به بدرنګ تک سور سپین او دومره ښایسته چې په کومه لار تېرېږي جینکۍ به ده پسې منډې وهي دومره به ښایسته وي ته څه وایې چا به بدرنګ غونته شي خلک به د هغه نه یریږي او د خوف نه به ترې منډې وهي نه په هغه به ښځې مړې وي هره ښځه او جینۍ به خواهش کوي چې ما سره دې واده وکړي ما سره دې واده وکړي او داسې هم نه چې چندرکۍ غونته به وي دومره ښه پرسنالټي به وي چې څوک یې ګوري هغه به وایي یاره واه واه ګوته په خوله به یې وته چې چېرته قدم ږدي خړه ځمکه بې فصله ځمکه چې په دې ځمکې قدم کیدي او قدم اوچتوي هغه ځای به زرغون کیږي الله به خپل خدایي څه صفات دته ورکړي بطور امتحان او آزمایش او دی به څنګه شي د ده په تندي به کاف فاره لیکل شوی لیکن دا خبره یاد ولرئ دی به ظاهري ښایسته د ده دا کاف فاره به صرف اهل ایمان خلک کتی شي ګوره منافق مونږ غونته هغې له به نه ښکاري د زړه په سترګو کتو والا ته به ښکاري چې کاف فاره دی ته څه وایې به تک تور کاف فاره به یې لیکلي هر چا ته به ښکاري داسې نه ده مونږ غونته بوګسي مسلمان ته به هغه به وایي دا خو مړه آقا دی زموږ د دنیا فراواني به ورسره بچي به خلکو ته ورکوي رزق به خلکو ته ورکوي فصلونه به رازرغونوي باران به وری خلق به مړکۍ جمدي کوي دا هر طاقت به د طرف ورکړي دجال مکه معظمه مدینه منوره پر زمین به د ده نه صرف دا دوه ځایونه پاتې دې ته به نشي داخلی د دې نه علاوه ټولې دنیا نه به دی په 40 ورځو کې چکر ته وایي د ټولې دنیا نه دومره طاقت به رب ورکړي او دا دومره لویه فتنه ده ابلیس لعین د ده ښي طرف ته به د ده مشیر ده ته مشوره ورکولو والا به ابلیسي نو چې ابلیس هم د ده ښي طرف ته یو دی په منځ کرسۍ کې ناست نو دا به څومره لویه فتنه ابلیس به د ده مخکې به ادبه ناست تاسو ولې شیطان وایي که نه چې کم مشر دی ابلیس هغه به د ده سره په ښي طرف دی بهرحال اصفهان نه به دی ابتدا وکړي 4 کنج دنیا کې به دی په سکنټونو کې فسادات پاره کړي 4 کنج دنیا کې په سکنټونو کې دا قوت به د طرف ورکړي چې فسادات پاره شي دی به را روان شي دلته نه به دی د خدای دعوه وکړي مدینه منورې ته به تشریف آوري وشي د ده را روان به یې که نه په مخه چې ورته څه راځي به دی به یې ځان سره وړي انقلاب غونته وي بس چې راځي ایمان راوړې نور څه غواړې دا غواړم بس چیرې بیرې وي څوک بچي غواړي ایمان به راوړي څوک پیسې غواړي ایمان به راوړي باران غواړي ایمان به راوړي فصل غواړي ایمان به راوړي خوراک غواړي ورکوي به ایمان به راوړي به دی به شیندې کوي خلک به ایمان راوړي ورکوي به هغې به ایمان راوړي دی به شیز ورکوي یا به ایمان راوړي 40 ورځې چې دی دنیا کې تېروي نو الله خو ګوره هغه خو څه سیسټم جوړ کړی که نه نو دی به څومره تبعي کوي د ده ژوند څومره دی 40 ورځې به تېروي سره او په 40 ورځو کې به دی بلکل نقشه د دنیا بدله کړي مدینه منورې ته چې راشي دلته نه به دیوال ته وي مدینه منورې حدودو ته به هم دی نشي ننوتی
خبره بیا ماله یاده کوي صحابو چې تپوس وکړو مونځ باره کې ښه دا بس خبره ده نو بیا بل طرف ته پکې اوسه نو چې راشي مدینې منورې ته دلته په دروازه باندې یو سړی ولاړ دی به د هغه سره خبرې شروع کړي د دجال او د دغه مدینې منورې په ګیټ چې کوم چوکیدار ولاړي دی به د دغه دجال سره یو مناظره کوي او مناظره به سي دجال به ورته وایي زه خدای یم دا سړی به ورته وایي ته خدای نه یې وایي ولې وایي که ته خدای دا چې کومه سترګه دې کاڼی ده دا سمه که وی خدای یم ورته به وایي خدای نه یې ولې په تندي د کاف فاره لیکل شوي دا میټاو کا دا خو به د دې اختیار کې دی دا به د ډېرې غصې نه دا سړی ووجني مړ به یې کړي قتل به یې کړي چې قتل یې کړي بیا به یې جمدی کړي دجال به ورته وایي زه خدای یم وګوره مړ مې کړي بیا مې جمدی کړي دا سړی به ورته وایي که تکړه او طاقت درکړي اوس مې مړ کړه او بیا مې جمدی کړه نو دوباره د قتلولو طاقت به په ده کې نه دله به خدای دا طاقت صرف یو ځل ورکړي یو سړی به یو ځل وژني او یو ځل به یې جمدی کوي بار بار وجل او جمدي کول به نشي کولی چې څنګه دجال دا واوري دجال به خپل خلکو ته ووایي چې زه دلته زمونږ وس نه چلي بل روایت کې راځي دلته به فرشتې هم ولاړي انسانان خو به ولاړي او مدینه منوره به داسې نه وي چې ته ووایې مدینې منورې ته به لاړ شم هلته به البې کې خورم اوس نه 3 کارته به زلزله راځي په مدینه منوره کې او دومره خوفناکه زلزله به چې د هغه زلزلې د خوف نه به په مدینه کې څومره منافق مسلمان پراته وي دا ټول به د مدینې نه خدای شړي مدینه منوره کې به خالص مخلص کچھ او ملئی مسلمان پاتې شي سچا او سچا مسلمان بوګسي به ټول ګوره خدای ورک کی په دې طریقه چې زلزله راشي دی به ویریږي او چې ویریږي د مدینه منورې نه به وځي او د دجال په لښکر کې به شامل شي یو د خدای قانون دی یو د خدای تدبیر دی یو د خدای سیستم دی یو د خدای لیک دی یو خدای پاک یو سیستم جوړ کړی چې دا به داسې کیږي او هغه چې کله شروع شي علامات بیا چې څوک نه مني بیا به یې ومني خو موږ د دنیا د کافر د یهود د عیسائی د هغه د نظام نه متاثر یو انسان یو نظام جوړ کړی دی موږ وایو یاره دې کې رد و بدل نشي راتلی د هغه والا کې نشي راتلی او د خدای والا کې راتلی شي د خدای والا کې راتلی شي دا د خدای نظام دی داسې به کیږي د مدینې منورې د پاک ځمکې نه منافق او بېایمانه مسلمان په دې کې دا خبره نشته چې دا عربي دی او دا عجمي دی او دا تور دی او دا سپین دی چې منافق مسلمان او د دې پاک ځمکې نه به یې خدای وباسي 3 کرته به زلزله راځي یو ځل به خدای دا ځمکه وجړه کوي چې کوم هغه د حی لیول یا خو به ویریږي وځي به بیا به دویم ځل خدای پاک بیا جړه کوي چې کم لږ پاتې یا به موځي دریم ځل به بیا خدای جړه کوي چې هغه بالکل لږ ګند ګریل پاتې هغه به هم تېنه خدای روکي مدینه منوره به بالکل پاک او صفا شي دجال به د دې ځای نه روان شي عیسی علیه السلام تشریف راوړو چې تشریف اوري وشوه هغه روایت بیانو سردار دو عالم نه تپوس کوي صحابه کرام یا رسول الله ټول وایي بارنیم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا اول ورځ د یو کال برابر وي د دجال د راوتلو دویم ورځ د یو میاشت او دریم ورځ د یوې هفتې برابري نو یا رسول الله بیا به خلق منځ په کومه طریقه کوي جناب رسول الله ورته وفرمایل صحابو په اندازه باندې به بیا تاسو منځ کوئ په اوله ورځ به د 300 شپېتو ورځو منځونه کوئ
په دویمه ورځ به د یوې میاشت کوئ په درېیمه ورځ به د یوې هفتې مونځ کوئ بقایا 29 ورځې 37 ورځې به تاسو د عام روټین او معمول مطابق 15 مونځونه کوئ بیا جناب رسول الله فرمایل اے زما صحابه دجال به په مسلمانانو باندې دانه بند کی خوراک به بند شي که په مونږ باندې بند شو اوس اسې تریو کوي او داسې نه چې یو ورځ ته به بند به شي خوراک مونږ چې روژه نیسو د خدای فرضي حکم دی که نه نه دجال شته نه بل څه شته نه بل څه شته څومره بد حالم راخستی مسلمانانو باندې به دجال خوراک او دانه بند کی په کافرو باندې به د رزق فراوانی کی کافر به در سره دادا بدله کوي خورې نه خورې او دلته به ته وږې صحابه عرض کوي یا رسول الله نو بیا به د مسلمانانو خوراک څه شی وي حضور ورته وفرمایلی صحابو د مسلمانانو خوراک به په دغه وخت کې د فرشتو خوراکي او د فرشتو خوراک د الله ذکر دی دی به په ژبه د الله ذکر کوي دی ته به لږه او تنده نه محسوسېږي خوراک او دانه اوبه دا هر شی به مسلمانانو باندې بند شوي وي صرف خوراک نه اوبه به هم پې بندې وي دا به بابا ازمایشي ما خو درته وویلې که نه حضرت عیسی روح الله به تشریف راوړي چې راکوشي د دمشق د جامع مسجد مشرق طرف ته چې کومه میناره ده په هغې باندې به دی راکوشي فرشتو په اوږو به یې لاسونه ایښي داسې به راکوز شي پاړسنګ به ولګي پوڼی به ورته ولګي دی به راکوشي زلفو نه به یې اوبه رواني څاڅکي به ترې بهیږي تیار تازه غسل به یې کړی او حضرت عیسی روح الله د هغه عمر اوس هم په اسمان کې 33 سال دی څومره دی څومره دی څومره 33 هغه چې اسمان ته ختو د هغه عمر 33 کالو په اسمان کې ورځ او شپه سورج او چاند غروب او طلوع نشته ځکه هلته عمر هم نه کمیږي زیاتېږي په نقطه پوه شوئ عیسی روح الله چې ختلی و 33 سال عمر کې چې راکوشیم همغه عمر به ولې عمر زیاتېږي په نور راختلو سره سپوږمۍ راوتلو سره شپې او ورځ په تېرېدلو سره او دا په اسمان کې شته نه هلته یو نظام دی بس یو روټین دی نو هلته عمر نه زیاتېږي چې تشریف راوړي خلک به اودسونه کوي حضرت مهدي علیه السلام به راوړاندې شي حضرت عیسی روح الله ته به وایي حضرت تاسو رامخکې شئ جمع پړاو کوي مازدیګر حضرت عیسی روح الله به ورته وفرمایي وایي نه دا دې امت ته الله خصوصیت ورکړی چې بعضې د بعضو دپاره امامان دي بعضې د بعضو دپاره امامتي کولی شي زه به تا پسې مونځ کوم حضرت مهدي علیه السلام به مخکې شي حضرت عیسی علیه السلام به رستو ولاړي د حضرت مهدي په اقتدا کې به د مازدیګر جمع وشي چې د مازدیګر جمع وشي د جمع نه بعد لښکر به تیار شي د دجال د مقابلې دپاره لښکر به وځي دې ټیم کې به بیا حضرت مهدي علیه السلام رامخکې شي حضرت عیسی روح الله ته به وایي حضرت تاسو د لښکر انتظام سنبال کوئ کمانډري تاسو سنباله کوئ جرنیلي تاسو سنباله کوئ حضرت عیسی علیه السلام به ورته وفرمایي چې نه دا ستا حق دی دا به ته کې زه صرف د دجال د قتلولو دپاره او مردارولو دپاره الله رالیږلی لښکر به تیار شي حضرت عیسی علیه السلام به وفرمایي چې ما ته اس راولئ جنگي آلات راته روړئ اس به ورته راوستی شي زغرې او چې کوم لباس دی د جنگ هغه به راوړی شي توره ډال وغیره دا ټول سامان به راوړی شي او د جنگ دپاره به روان دي شي چې وځي حضرت عیسی علیه السلام به چې دجال په کوم ځای کې مردارئ هغې ته مقام لد وی لد دا دمشق طرف ته
د اسرائیل چې کوم بارډر لګي د دغه بارډر سره چې د اسرائیلو کوم ایرپورټ ته هغې ته لود وایي. لود اوس هم شته، مقام لود دا اسرائیلي ایرپورټ دی. په دغه ځای کې به عیسی علیه السلام دجال مرداري لود کې دغه ایرپورټ سره دا اوس هم شته دی. الله ټول نظام په خپله را روان کړی دی. اوس ګورئ چې څنګه خپله جوړېږي هر څه به خپله راځي. چې څه خدای لیک کړي دي هغې طرف ته به اوس ټوله دنیا خپله روانه ده. هم هغې ته به لار سیده کېږي. چې کله دجال مردار شي، جنگ وګټلی شي، د رزق فراواني به شي د حضرت عیسی علیه السلام او د حضرت مهدي د برکته، هر طرف ته به خوشحالي شي، برکت به شي. دومره برکت چې د انارو یو پوستکی د انار یو پوستکی دا به خلک د چترۍ په طور استعمالوي. دومره برکت دی. د غنمو یوه دانه هغه د کجورې برابري. اوس څومره ده د غنمو دانه؟ دومره شان هغه د یوې کجورې برابري. د یو غواشو ده هغه پوره قبیلې او خاندان ته کافي کېږي. لکه په دې زمانه کې د یوې غواشو ده هغه پوره یوې محلې ته کافي کېږي. خو دا برکتونو نه مخکې دا نور شی نه دي. ګوره پوه شوئ؟ او دا به داسې وختي دجال مردار شي نو دا هر کاڼي وروستو چې کوم یهودي پټي کاڼی به آواز کوي ای مؤمنه ای ایمان والا زما وروستو یهودي پټ دی. د کومې ونې شاته چې پټي ونه به آواز کوي ای ایمان والا زما شاته یهودي پټ دی. یو یهودي به په مخ د ځمکه نه پاتې کېږي جم دی. او یو ونه ده چې هغه به یهودیانو ته پناه ورکوي. نن راشه اسرائیل په تمام اسرائیلو کې هغه ونې لګوي، ته اوده پروت یې. هغه ونې چې لګوي څه دپاره؟ ځکه حدیث مبارک کې راځي چې دا ونه دا به یهودو ته پناه ورکوي، دی به ایمان والو ته آواز نه ورکوي چې زما شاته یهودي دی. نو دی اوس هغه ونې کري هلته چې کله دجال راشي او جنگ شروع شي. ځکه هغې مسلمانه ته د یو شیز نه نه خبر، هغې ستا د هر شي نه خبر دی. هغې ته پته ده دجال به م راځي، بیا به ورپسې حضرت عیسی علیه السلام راځي. چې کله دجال مردار شي د هر څه وشي حضرت عیسی علیه السلام به د ټولو دنیا وړاندې خنزیر ختم کړي او عیسایانو ته به دا وښیي چې خنزیر د دې خوړل حرام دي. تاسو تر اوسه دا حرام خوړل دا حرام دي، دا ما نه دي خوړلي، تاسو چې خوړل غلط هم خوړ. دویم کار چې کوم دا د صلیب نشان دی دا به مات کی او په دې سره به دې عیسایانو ته ووایي چې زه په پانسۍ نه یم خېجولی شوی، زه اسمان ته ختلم، الله رب العزت زه اسمانونو ته خېجولی یم. هغه به مات کی، دا خبره به یم دروغ شي. دریم شی چې کومه جزیه ده دا به ختمه شي. یا به په دنیا کې اسلام وي او چې څوک اسلام نه قبلوي قتل وي، یا به مسلمانی باس کافر به نه وي بس قتلوي. دا درې کارونه به حضرت عیسی علیه السلام وکړي. په دغه دوران کې به نهم کالی، دا به اتم کالی، دا د دجال سره د لانجو د دې نهم کال به عیسی علیه السلام او حضرت مهدی دا دواړه چې کوم ښارونه وران شوي د هغې دوره به وکړي. د مسلمانانو حالات به وګوري، هر شی به وګوري. په دغه نهم کال چې پوره شي په دې کې به حضرت مهدی علیه السلام وفات شي. حضرت عیسی علیه السلام به د حضرت مهدی جنازه وکړي، جنازه به پړاو کی، تدفین به وکړي. د دې نه پس به بیا حضرت عیسی علیه السلام دنیا کې وادم کوي، اولاد به هم وي، څه طریقه به د دې پسې بقایا خبرې به انشاءالله آینده جمعې ته کوو.